بار بار د دې تپوس کیږي او هغه دا دی چې غوره قرباني کومه یوه ده، یعنی قرباني کې غوره څاروی هغه کم یو دی، دا مطلب دی. اول خو دا مسله یاد ساتئ چې قرباني نه کیږي مګر په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام الله سورة الحج کې ویل یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. هغه اته قسمه څارویو ته ویلی کیږي چې د هغې ذکر قرآن کې هم راغلی. هغه اوښ دی، نر او ماده دوی شو، او بیا غوا او غوایي، او تحقیقي قول مطابق په میخه باندې قرباني کیږي ځکه چې دا د غوا یو قسم دی. دا څلور شو. بیا ګډ او ګډه، بیزه او چیلې یا پیسه، دا شو اته. دې ته بهیمة الانعام. د دې نه علاوه په بل څاروي باندې قرباني نه کیږي. او خو دا مسله یادول پکار دي. بیا په دې کې غوره کم یو دی، په دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی د امت ته اکثر علماو د دلایل په رڼا کې دا مضبوط ښکاري، هغه ده چې ټول نه غوره قرباني هغه ده چې سړی په اوښ باندې قرباني وکړي، بیا غوا، او بیا ګډ، او بیا بیزه. په دې ترتیب سره دلیل هغوی دا ورکوي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث تاسو به اورېدلی وي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي په اولني وخت کې، فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې د الله دپاره اوښ قرباني کړو. بیا چې په دې دویم وخت کې څوک لاړ، فکأنما قرب بقره، لکه ده چې غوا الله دپاره ورکړه. په دریم وخت کې چې څوک لاړ، فکأنما قرب کبشا اقرا، لکه ده چې ښکارور ګډ د الله دپاره ورکړی. نو دې ترتیب په رڼا کې هغه وویل دلته ګوره د اولنی انسان چې لاړ د وختي، نو دې ته اجر ډېر میلاویږي او ده ډېر کوشش کړی دی. نو کوشش یې داسې لکه ده چې اوښ ورکړی، نو اوښ ډېر غوره دی. هلته دی وختي لاړ کړ، وختي تلو کې قرباني ډېره ده. نو دغه شان په اوښ حلالولو کې د الله دپاره دي کې قرباني ډېره ده. ورپسې بیا اوښ شو، نو بیا ګډ شو، او بله دا چې ګران هم دی، لکه دغې طرف ته وګوري چې غوښه هم ډېره ده، خو دې بل طرف ته که ته غواړې چې دا ګران هم دی. او یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه امام احمد راوړی دی، هغه تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وایي ای الرقاب افضل، دا مونږ چې دا غلامان او مریان ازادوو په دې کې کم یو ازادول ډېر غوره دي. ته چې غلام ازادې دا خو یو غټ عبادت دی، خو کم یو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، کم یو مری چې ګران او د مالک په نیز ډېر ګراني قدرمني. ته چې کوم مالک نالي هغه ته دا مری ډېر عزتمن او قدرمن دی، نو چې ډېر ورته ګران دی نو هغه خرڅوي هم ګران. نو دا مری چې ته آزاد کړي دا ډېر غوره دي په نسبت د دې نورو د ازادولو. د دې نه دا مسله راووته چې څاروی ګراني الله رب العزت تعالی اجر درکوي. نو ځکه دلته راته دا مسله ذکر کړمه، دا منځ کې فایده راغله. هر څومره ګران څاروی چې والي د الله لپاره کړه، د هغې تذکیرې به یې چاته مه کوه، ځکه چې دا زمونږ د عبادت، دا زمونږ د الله سره تجارت دی، دا د خلکو سره نه دی. ته به تذکیرې کوې، یو ته کښېنه او بل ته، او په قصد دا موضوع رااچوې چې څاروي اوس هم ګران شوي دي او چې موږ ورلوي په 3 لاکه او په 4 په 5. الله دې کې چې په 10 لاکه دی اخیستی، خو د الله دپاره دی اخیستی.
نو چې د الله دپاره د اغسته نه تذکیرو ته ضرورت شتي نه تصویرانو ته ضرورت شتي نه ویډیوګانو ته ضرورت شتي نه خلکو ته بیانولو ته ضرورت شتي الا دا اوس یو ځای کې باس راغی خبره وه چلېده تا پکې خبره وکړه څه خبره نه ده نور حتی اوسه کوشش دا پکار دی چې سړی خپل عبادت پټ ساتي ته چې قرباني ورکې قرباني وایي څه ده اول خو په دې معنی ځان پوه کړي قرباني یو تکلیف برداشت کولو ته دلته سړی څه تکلیف برداشت کړي مال د الله لپاره لګول دا قرباني ده که نه دې مال ته انسان ضرورت دی د هغه د بچو ضرورت دی د یار دوستو ته ضرورت دی د خپلوانو ضرورت دی او که ضرورت وي نو دا مال انسان ته طبیعت د هغه دا دی چې مال ورته ګران دی او دی دا ګران شی راوي د الله لپاره یې ورکوي الغرض دغه علما دا وایي چې د ټولو نه غوره قرباني کومه یوه ده هغه د اوښ ورپسې بیا د غوا د غوا کې میخ هم دننه راغله او بیا د ګډ څه بیا پسې بیزه راځي ښه بعضو علماو دا ویلي فایدې دپاره به ذکر کوي ټول نه غوره قرباني دا چې ته په ګډ باندې قرباني وکړي دلیل هغه ووایي رسول صلی الله علیه وسلم په ګډ قرباني کړې ده نو جواب د هغې دا دی چې کله نه کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پرېږدي د دې دپاره چې امت ته دا مسله بیان کړي یعنې غوره قرباني کول اوښ دي دغه دلیل موږ ذکر کړو چې اوښ ډېر قیمتي دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولې اوښ قرباني نه ده کړې چې هغه ګډ حلال کړی په اختر کې نو جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار دې دپاره وکړو چې امت ته پته ولګي چې هر یو جایز دی جایز هر یو دی لازم نه ته به اوښ راولي یا ته به غوا راولي یا ته ګډ هم راوستی شي ته چیلې هم راوستی شي د دې دپاره رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی ښه بیا دا مسله ورسره یاده کوي لکه بیا که ته اوښ په فصل کې قرباني کې په نسل کې کې یا غواګانو کې کې یا ګډانو کې یا بیزو کې نو بیا نر د مادې نه غوره دی اوښ د اوښې نه غوره دی دغه شان د غوا نه غوایي غوره دی او ګډ غوره دی او چیلې غوره دی ځکه چې ریټ هم ډېري او غوښه یې مزېداري او چې څومره قیمتي شی د الله دپاره ورکړي نو دا څه دی دا غوره دی